د افغانستان اسلامي امارات د دفاع وزارت د ویان مرستیال صدیق الله نصرت په خبرو کې ویلي چې تر دې مهاله افغان ځواکونو د پاکستان د پوځي رژیم 8 امنیتي پوستې نیولې دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوې سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارات د دفاع وزارت د ویان مرستیال صدیق الله نصرت په خبرو کې ویلي چې تر دې مهاله افغان ځواکونو د پاکستان د پوځي رژیم 8 امنیتي پوستې نیولې دي. د نوموړي په وینا له یادو پوستو څخه 15 په کندهار، 2 په خوست او یوه بله په زابل کې افغان ځواکونو لاسته ورغلي. هغه زیاته کړې په دغه سیمو کې جګړه لا هم روانه ده او افغان ځواکونه د عملیات په حالات کې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په نیول شوي پوستو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه کره شمېر نه دی خپور شوی. بل لور ته د پاکستاني چارواکو لخوا تر اوسه د ادعاو په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند شوی. شنونکي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي کړکېچ نور هم پراخ شي. د یادونې دا په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی او دواړو لورو یو پر بل د سرغړونو تورونه لګوي. د افغانستان حکومت د پاکستان بې پیلوټ الوتکې په خوست ولایت کې هم رانسکوړي کړي چې پیلوټ یې ژوندی د افغان ځواکونو لاسته لوېدلی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.